بغیر له تا زندگی توره تیاره و مور زما زندگی توره تیاره وی هغه چې ما به رویبارۍ ته لیږل راته همغه رقیبان جوړ شوي تا چې زما لمنه ونیوله و رانه جدا شو سکه ورور غریبۍ په زړه سل غمونه بار یو ګلالي یو په زړه سل غمونه بار یو ګلالي یو موږ د کلي که د ښار یو ګلالي یو په ژوند نه کوو د نور صفتونه کلک مین په خپل د یار یو ګلالي یو د وطن د مینې مه کوه پوښتنه په وطن له سره زار یو ګلالي یو جوړې را به شي وطن ته خوشحالیانې له مودو نه انتظار یو ګلالي یو که تا سر کېښود ارمانه په وطن که تا سر کېښود ارمانه په وطن موږ هم په دغه لار یو ګلالي یو موږ هم په دغه لار یو ګلالي یو سهار صاحب نه به شعرونه اورو موږ سره اوسئ د هر څه نه مخکې د تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې زه مو دغه ځای ته راوغوښتم او دغه خپل بنډار کې مو راته برخه راکړه او بالخصوص د بارکزي صاحب په روغ صحت چې نن مې روغ ولیدو ډېر خوشحاله شوم یو څه صدمه ورته رسېدلې او شکر چې روغ شوی دی او تا ته دغه یو څو بیتونه دي یو غزل دی بلکې چې نن مې تازه لیکلی دی وګرځېدمه لور په لور غریبۍ وګرځېدمه لور په لور غریبۍ چا راسره ونه کړو پور غریبۍ او تا چې زما لمنه ونیوله نه نه وایي تا چې زما لمنه ونیوله و رانه جدا شو سکه ورور غریبۍ او دا ستا په وجه هر چا پرېښودمه دا ستا په وجه هر چا پرېښودمه او راته هر ځای کېږي پیغور غریبۍ او چې ستا نامه چا سره ونښلیږي چې ستا نامه چا سره ونښلیږي نشي د کلي نه د کور غریبۍ او تا د عربو مزدورۍ ته اړ کړه تا د عربو مزدورۍ ته اړ کړه او ښکلي ځوانان سوځي په اور غریبۍ او هغو یارانو هم یوازې پرېښوم هغه یارانو هم یوازې پرېښوم او د چا چې هم د سترګو تور غریبۍ مننه قربان وایي هغو یارانو هم یوازې پرېښوم د چا چې هم د سترګو تور غریبۍ او په زړه کې زور دی د سحر ختم کړو په زړه کې زور دی د سحر ختم کړو نشو د شړنګ نشو د شور غریبۍ قربان وایي چې مور ته ډالۍ دی وایي چې بغیر له تا زندگی توره تیاره بغیر له تا زندگی توره تیاره و مور زما زندگی توره تیاره او په تګ دې ټولې رڼاګانې ګل شوې شوه په رښتیا زندگی توره تیاره وی پښتونه ته که اتفاق ونه کړې و پښتونه ستا زندگی توره تیاره او یو چا د مینې یار بایللی ژاړي یو چا د مینې یار بایللی ژاړي او شوه د یو چا زندگی توره تیاره او څه مې په خپله د قسمت برخه وه څه مې کړه تا زندگی توره تیاره مننه څه مې په خپله د قسمت برخه وه څه مې کړه تا زندگی توره تیاره او تر څو چې وي په پښتنو تشدد تر څو چې وي په پښتنو تشدد په پښتونخوا زندگی توره تیاره او آخري بیت دی چې سهاره رب ته د سجدې ډېرې کړي چې وي د چا زندگی توره تیاره یو غزل دی چې هر څوک په ګټه د خپل ځان جوړ شوي مطلب پرسته انسانان جوړ شوي وی هغه چې ما به رویبارۍ ته لیږل راته همغه رقیبان جوړ شوي هغه چې ما به رویبارۍ ته لیږل راته همغه رقیبان جوړ شوي و خلقو مارانو نه یاران جوړ کړه خلقو مارانو نه یاران جوړ کړه مونږ له یارانو نه ماران جوړ شوي او پیسه دې ورکه شي د دې په وجه
مننه بارکزی صاحب پیسه دې ورکه شي د دې په وجه خپلو کې ورونه دښمنان جوړ شوي او یو بیت دی وایي داسې ایمان خو دې خدای نه راکوي داسې ایمان خو دې خدای نه راکوي او څنګه چې نن مسلمانان جوړ شوي مننه داسې ایمان خو دې خدای نه راکوي څنګه چې نن مسلمانان جوړ شوي او د ځان سهره ځان به ترېنه څنګه ژغورې سهره ځان به ترېنه څنګه ژغورې او محافظین دې قاتلان جوړ شوي مننه سهره ځان به ترېنه څنګه ژغورې محافظین دې قاتلان جوړ شوي